دا په خوست کې د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې ځمکه ده چې پکې 15 فابریکو ته د ساختماني او خطي چارې روان او د پاتې نورو لپاره به نږدې وخت کې پیل شي. په دغه صنعتي پارک کې لا روانو کارونو څخه د لیدنې پر مهال د صنعت او سوداګرۍ رئیس له پانګوالو غوښتنه وکړه چې خپله سرمایه په داخل د افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې ولګوي څو د بیکارۍ کچه ټیټه او د بهرنیو وارداتو مخه نیول شوې وي. مخکې د دې نه چې موږ تاسو ته وایي څو ځله د دې افتتاح شوی وه، خو نن چې موږ دې ته عملي بڼه ورکړې ده، تاسو وینئ په دې کې کار شروع شوی دی. کوم چاته چې موږ ځمکه توضیح کړې ده عملا دې کار شروع کړی دی او موږ دې ته خپل یو وخت ورکړی چې په هغه وخت کې به دې ځمکې د دې فابریکو کار تکمیل تر رسوي، مطلب کار پوره کوي. صنعتکارانو هم دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ولایت لپاره دلته په خپل ولایت کې پانګونه وکړه، همدلته د تولیداتو لپاره یو د ولایت جوړ کړه، یو صادراتي ولایت د دې نه جوړ کړه، په ځای د دې باندې چې دوی د نورو ځایونو واردات کوي. ښه خبر د صنعتکارانو لپاره ده چې دوی دلته خپل تولید ولري او صادرات ولري. د قراردادي شرکت مسؤلینو ویل دوی به په 10 میاشتو کې فابریکو ته پر ویشل شوي ځمکو باندې د خطي چارې بشپړې کړي. تقریبا موږ ته 10 میاشتې شاوخوا وخت راکړی دی. د ټاکلي وخت نه به انشاءالله یو میاشت شاوخوا مخکې خلاصه وکړي الله رضا. دلته فی الحال 1.5 سل شاوخوا کاریګر لګیا دي، دغسې 15-20 موټرو ته کار زمینه برابره ده، دغسې ماشینګیري الحمدلله ښه ډېره کې مصروف دی، ډېرو کسانو ته کار زمینه برابره ده. په دغه ځای کې تر 100 پورې کسانو ته کاري بوختیا هم برابره شوې. په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې اوس هم په سلګونه کاریګر دلته مصروف دي او په راتلونکي کې په سلګونه کاریګر د کارخانو کې به کار کوي په خپل ولایت کې او په خپل جي کې د کار د شروع د موږ کار کو. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. دمی وطن خود کار کنم، فهمیدیم ما خود رفتیم، ما سرگذشت شدیم، نرم مسافری نکنند که جای نمی وطن خود کار کنند. یا خدمت هم از برای وطن هم خرما میشه، هم ثواب برشان کار کنند. وطن خوب است. ولایتي اداره وايي خوست کې تر 1000 جریبه پورې نوره ځمکه هم د فابریکو لپاره ځانګړې شوې. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې اوس وخت کې افغان حکومت تر ډیره تمرکز په تجارت کوي چې دوی دغه پالیسي د هیواد باساینه او کاري بوختیا په برخو کې ډیره مهمه بولي.